سلامونه، وخت مو په خیر. زه مرهون یم ستاسې سره د وعدې سره سم دا دی نن تاسې ته د پښتو ژبې د زده کړې لومړی لوست وړاندې کوم. ما تاسو ته ویلي وه چې موږ به په دغه ویډیوګانو کې کوښښ وکړو چې ستاسې د غوښتنو د سوالونو او د پوښتنو سره سم هغسې مواد تاسو ته وړاندې کړو چې ستاسې په روزمره ژوند کې په درد خوري او په روزمره ژوند کې مو پکارېږي. په عمومي توګه کله چې یوه ژبه زده کوو، د یوې ژبې د زده کړې په اړه خبرې کوو او غواړو چې یوه ژبه له سره شروع کړو، نو شروع یې له الفبا څخه کېږي، ځکه چې د الفبا توري یا اوازونه هغه اساسات دي چې یوه ژبه پر هغه باندې بنا کېږي. که چیرې موږ یو تعمیر جوړوو، د هغه تعمیر دپاره موږ خښتو او کاڼو ته اړتیا لرو چې د هغه بنیاد وکېږدو، نو د ژبې بنیاد او اساس همدغه اوازونه دي. اوله خبره دا چې په نړۍ کې هیڅ ژبه مشخص خپل اوازونه نه لري، بلکې د نړۍ د ژبو اوازونه ټوله په مشترکه توګه منځته راغلي. یعنې که چیرې موږ د عربي اوازونه ګورو، که چیرې موږ د پښتو ژبې اوازونه ګورو، که موږ د فارسي ژبې اوازونه یا د نړۍ د بلې هرې ژبې اوازونه وګورو، حتما به د نړۍ د بلې ژبې سره مشترک وي. په عمومي توګه اوازونه مکمل سره مشترک دي، نو په مشخصه توګه یوه ژبه اوازونه نه لري، بلکې د ژبو په منځ کې مشترکات موجود وي او د ژبو مشترک اوازونه وي. موږ کله چې د پښتو ژبې په اړه خبرې کوو، نو اولنۍ خبره دا رامنځته کېږي چې په سیمه کې یا د پښتنو په محیط کې بله رایجه ژبه چې هغه هر پښتون یا هر هغه څوک چې پښتو زده کوي د هغه دوهمه ژبه عربي وي، بالخصوص د مسلمانانو، د ټولو مسلمانانو دوهمه ژبه عربي وي، یا چې عرب وي د هغو اوله ژبه. نو د عربي سره په مقایسه یې ګورو، مګر موږ افغانان یا په مجموع کې فارسي ژبې یا په دې سیمه کې خلک چې موجود دي هغوی فارسي، پښتو او عربي یو ځای سره پېژني. یو سوء تفاهم موجود دی، هغه دا دی چې ځینې خلک فکر کوي چې د یو فارسي فرق لري. د یو فارسي فرق نه لري، دا د فارسي ژبې یا د دري ژبې دوې جلا جلا لهجې دي، لکه په پښتو کې چې موږ بېلابېلې لهجې لرو. زه دا بحث نور نه ورتوم، راځم مستقیم د پښتو او الفبا تورو ته او په هغه اړه ستاسې سره بحث شروع کوم. موږ په پښتو ژبه کې مخکې وویله چې پښتو چې موږ مطالعه کوو ورسره د عربي او دري مقایسه وګورو. اولین شی چې په پښتو ژبه کې مهم دی او موجود دی هغه دا دی چې پښتو ژبه له عربي او دري سره 28 توري مشترک لري. دغه 28 توري استفاده کېدونکي دي په ژبه کې او موجود دي. مګر تاسې یو شي ته متوجه اوسئ چې موږ وایو چې د پښتو ژبې ټول اوازونه 40 دي، دا یوازې اوازونه او سمبولونه دي. په عمومي توګه د پښتو ژبې اوازونه زیات دي، ځکه چې موږ ځینې اوازونو ته 3 یا 4 اوازه لرو. مثلا د شین توری چې په پښتو ژبه کې دی هغه 4 اوازه لري. یو لهجه کې خین ویل کېږي، په بله کې خین ویل کېږي، په بله کې شین ته نږدې ویل کېږي، او په بله کې ریټوفلکس یا غبرګ ژبیز شین ویل کېږي. نو په دې اساس د پښتو ژبې اوازونه مقید نه دي، معلوم نه دي، ځکه لهجوي وریانټونه لري. مګر په عمومي توګه د پښتو الفبا توري ټوله 44 دي. اوس دا 44 زه تاسو ته په تطبیقي توګه دلته عملي کوم. کله چې موږ وایو الف، الف اواز نه دی، الف نوم دی. د کم اواز؟ د آ اواز. او دا یو جالب جوړښت د عربي رسم الخط دی چې د خولې د جو په اساس باندې جوړ شوی دی. آ چې په نوم یې چیش دی؟ الف دی. ب چې نوم یې چیش دی؟ ب. پ چې نوم یې چیش دی؟ پ. ت دغه په وروسته په دې اړه یو بحث لرو. او بل ف ژبه لوړو درو غاښو تورته کېږي. دلته یو جالبه خبره دا ده چې که تاسو وګورئ الف آ د خولې د خلاصېدو په رقم دی لیکل کېږي. ب خوله د لاندې دغه شونډه پورته کېږي او یوه نقطه کې موږ ب، نو په دې خاطر یو ټکی ورکړی دی. ت ژبه 2 غاښو ته ورپورته کېږي. ت او په ف کې ژبه 3 ځایه له غاښو سره مشلول کېږي. ف د هغه څخه وروسته بله کورنۍ د ج ده. ج چې اواز یې نوم یې چیش دی؟ جیم دی، مګر اواز یې ج. بله ح ده چې په ستوني کې ویل کېږي. بله خ ده چې د تالو سره ویل کېږي. دال، ذال، ر،
ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ه او یا. تاسې به لیدلي چې په ځینې پښتانه کاف ته داسې الغا ور واچوي وایي دا ګاف دی، چې دا په پښتو رسم الخط کې یو اشتباه رامنځته کړې ده، ځکه دغه وړغندۍ چې دې ته پنډک هم وایي دا د ریټوپلکس یا د ژبې د قات کېدو نښه ده چې موږ پښتانه یې په اشتباه باندې داسې لیکو. په اصل کې دا یو مشترک اواز دی چې شکل یې هم د فارسي سره مشترک دی، ولې دغه ف دلته موږ اشتباها لیکلې ده، دا د عربي سره مشترک نه ده، ځکه په عربي کې پ نسته. راځو یعنی دا پ موږ دلته چې کړې وه اشتباهي لیکلې وه، د دې ځای څخه ایسته کوو. دا ټول توري 28 شول او دلته متوجه اوسئ دغه یوه یا د درو سرو ژبو مشترکه ده، هم په دري یا فارسي کې شته، هم په عربي کې شته او هم په پښتو کې شته. دا 28 توري د پښتو او عربي او فارسي مشترک شول. دغه څخه وروسته موږ راځو یوازې د پښتو او دري مشترک اوازونه ګورو چې یوازې په پښتو او دري کې مشترک دي. دغه اوازونه چې په پښتو او دري کې یوازې مشترک دي دا په نورو ژبو کې شته، ولې په چش کې نشته، په عربي کې نشته، چې هغه موږ چپګاژ به موږ په یادول چې به موږ به چپګاژ ورته ویل، چې پ ګ ژ دا چش دي، دا چپګاژ اوازونه دي. یعنی موږ وایو چې چپګاژ اوازونه دا کم اوازونه دي چې د پښتو او دري په منځ کې مشترک دي. ته یو غلطه اصطلاح اورېدلې ده چې ډېره مشهوره سوې ده، هغه دا ده چې پښتو خاص توري. ما مخکې ویله چې هېڅ ژبه خاص توري یا خاص اوازونه نه لري، ولې د نورو ژبو په مقابل کې ته کولی شې چې وایې چې پښتو خاص توري. اوس موږ دلته دري او عربي مقایسوي ورسره وکتل، نو موږ وایو چې د پښتو خاص توري د عربي او دري په مقابل کې، ولې ځکه ټ ډال ړ نور چې دي دا د نړۍ په نورو ژبو کې شته. مثلا په انګلیسي کې ټیچر، په انګلیسي کې نوټ بوک، یا په هندي اردو کې لوټیرا او ډون لا هم انګلیسي دی. دا هغه کلمې چې په نورو ژبو کې شته. یا شین ژ دا په الماني کې شته، په فرانسوي کې شته، اش شتو دا اوازونه په نورو ژبو کې موجود دي، یا په څه ده پیڅکه په الماني کې. نو دا د عربي او دري په مقابل کې د پښتو خاص اته توري دي چې اوازونه یې څنګه دي؟ ت. دغه ت مو راخیستې ده، ژبه مو ورباندې قات کړې ده، ت ټ ژبه مازې را قات کړئ، ت ټ یعنی ژبه چې قات شي دا د ت څخه چې جوړېږي ټ، او د هغه قات کېدو نښانه مو چې شور کړې ده، هغه د ژبې قات کېدلو علامه مو ورکړې ده. ډال ړ نړ دا ګورئ د دې مشترک خاصیت څه دی؟ ژبه ورباندې قات کېږي، نو مشترک شکل یې ورکړی دی چې هغه د ریټوپلکس دی، او دلته هغه د ګاف خبره واضح کېږي چې په ګاف کې نو دغه علامه موږ نسو راوستلی، ولې ځکه هغه د ژبې قاتوالی په ګاف کې نشته. د هغه څخه وروسته شین ژ ځ او څ دي. شین د پښتو هغه اواز دی چې د جنوب د لهجې غیر د نورې نړۍ له ژبو سره، له روسي شتو یا له الماني اش د هغو سره ورته دی. یعنی روسي هم کلک شین لري یا سخت شین لري، په روسي کې دا سته، مګر دا د جنوب په لهجه کې شین ویل کېږي، وردګ یې یا منځني خلک یې خین وایي، د تالو سره یې وایي خین، کشنده یا کشنده ویل کېږي، او د مشرقي خلک یې خین، هغه خین بیخي په خې باندې تلفظ کوي، په خې اړوي خین، او د کوټې او د ژوب خلک یا مسجد او وزیر یې په شین ته نږدې وایي، بیخي شین ته نږدې وایي، ولې شین یې نه وایي، شین ته یې ډېر نږدې وایي چې دا په هغه کې شته. یعنې دا اواز د څلورو پنځو په شاوخوا کې اوازونه لري. بله ژ ده، ژ هم په جنوبي لهجه کې ریټوپلکس ویل کېږي یا ژبه ورباندې راقط کېږي. دا هم یو بین المللي اواز دی چې زموږ له الماني سره او فرانسوي سره، لکه د فرانسوي بونژور
یعنې دغه اواز لهجوي ویرینټونه په فرانسوي کې هم شته هغوی بونجوغ هم لري بونګوغ هم لري او څو ډوله یې وایي او بونجوغ هم لري په ژ هم وایي نو شین او ژ د جنوب د لهجې ده شین ژ ویل کېږي په مرکزي لهجې کې خین او ی ویل کېږي په مشرقي کې خین او ګ ویل کېږي په خې او ګا پاوړي او په ځینو هغه سیمو کې چې هغه ژوب دي یا کاسیان دي په هغو سیمو کې شین او ژ ته نږدې تلفظ کېږي له هغه څخه وروسته موږ ځې لرو ځې ځې د ز او ژ ترمنځ اواز دی چې په تالو سره ویل کېږي ځې او د هغه څخه وروسته موږ څې لرو چې د سین او شین ترمنځ اواز دی څې د هغه څخه وروسته موږ د پښتو خاص څلور یاګانې لرو چې د نړۍ په نورو ژبو کې په ترکي کې مثلا ستا ای 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 هغه څو ډوله ده په پښتو ژبه کې هم دا یو مسئله ده چې په پښتو ژبه کې موجوده ده چې دا هم د فونیمونو خاصیت لري هم د مورفیمونو د یوه اواز ای سر په سر ټکي چې ورکوو خوله خلاصیږي دا لاندې زامه کښته خواته کشیږي نو هر اواز چې خوله زامه لاندې ورسره کش کېدل لکه مستې شیدې ادې لاندې زامه کشه کېدل نو دا سر پر سر ټکي اخلي او که داسې خوله خلاصېدل وړي سړي لرګي منګي ګورې خوله داسې خلاصېږي په یو کې خوله داسې خلاصېږي که داسې خوله خلاصېدل دوه ټکي سر پر سر دي او که داسې خلاصېدله په هغه کې څنګ پر څنګ دي وړي سړي لرګي مینې دا ګوره دا څه دي داسې خلاصېږي او په دې کې مستې شیدې ادې داسې خلاصېږي د دغه دوو یاګانو څخه وروسته موږ یوه فعلي یا لرو د ټولو فعلونو په اخر کې چې یا راسي هغه په دغه شکل لیکل کېږي دا ځی ای اواز یې د مونث یا دی مګر په ځینې لهجو کې د مذکر یا اواز کوي په ځینې لهجو کې د مذکر یا اواز کوي او بل مؤنثه یا ده چې د مونث کلمو په اخر کې راځي لکه نجلۍ کږدۍ کوچۍ او دلته چې کومه یا وه دا چون دلته مشترکه وه په دې خاطر مو هم دلته پرېښوله د دې اواز ای دی دا د نارینه یا مذکرو اسمونو په اخر کې راځي یو خبره چې ټوله ډېر واضح باید پوه سو هغه دا ده چې اوازونه په لهجو کې متفاوت دي غلط نه دي موږ نسو ویلی چې پلانکي خلک دا غلط وایي هېڅوک غلط نه وایي هغه یې خپل په رقم وایي بله خبره دا ده چې پښتو اوازونه د ښه والي او یوه مثبت اړخ یې دا دی چې په پښتو ژبه کې اوازونه زیات دي او دغه زیاتوالی یې ژبه اسانه کړې ده بله ورځ په درس کې موږ د واولونو بحث لرو چې په هغه کې واو دغه یاګانې هغه واولونو بحث کوو بیا تاسو ته وایم چې د واولونو ګټه څه شي ده او څنګه دا ځای ته رسېدلي ستاسې باید په یاد اوسي چې پښتو الفبا یا اوازونه د نورو ژبو په رقم هماغسې چې دي هماغسې ویل کېږي یوازې هغه خاص اوازونه چې خپل خاص حالت لري هغه دې ستاسې په پام کې د نن درس دپاره د نن دپاره یو بحث دلته زما څخه بل هم لکه چې دغه سوی دي ګاپ او پی دا ګاپ هم په عربي کې مشترک نه دی دلته یو شاګرد اشاره وکړه ډېر ښه پر ځای تشکر مننه ګاپ هم په عربي کې مشترک نه دی ګاپ او پی چیرې مشترک وه د فارسي او دغه مشترک وه اشتباهات شون دا لومړۍ ویډیو ده په تلوارې سره جوړه سوې ده چې واده خلافه نه سو نو ګاپ او پی دلته اشتباه رسېدلې وه چې هغه دلته دي په عمومي توګه تاسې پوه سولاست چې د پښتو عربي او دري مشترک توري 28 دي چې ټوله یې مو دلته وویل 4 توري یوازې د عربي او دري ترمنځ مشترک دي 8 توري د پښتو خاص دي د دري او عربي په مقابل کې او د پښتو خاص 4 یاګانې دي چې وایي دلته ده چې 5مه یا دي نو د پښتو اوازونه ټول 4 ستاسې سره شاید یو سوال پاتې سي چې حمزه او مد موږ په پښتو کې توري کې ولې نه راولو دا ځکه نه راولو چې دا په پښتو کلماتو کې یا په مفغنسو کلماتو کې نشته بلکې یوازې په کومو کلماتو کې دي یوازې په هغه عربي کلماتو کې چې یو مشخصې څو کلمې دي لکه رئیس یا مسؤول په هغه څو کلماتو کې استفاده کېږي نور د استفادې ځای نه لري نو په دې اساس موږ دوی په پښتو توري کې نه راولو دا زموږ د نن د الفبا د اوازونو یا د سمبولونو د تورو درس و چې تر دغه ځای مو تاسو ته وړاندې کوي په بل درس کې به واولونه راواخلو او همداسې به کرار مخ ته ولاړ شو تر بله درسه مو پر خدای سپارم شاد اباد او سرلوړي اوسئ